ناروغه مې خدای پاک څه وخت خلاص کړي یاره غریبي ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې جوړې برابر یې طبیعت ښه دی؟ شکر دی خیرات دی د الله فضل دی. ته څنګه یې جوړې برابر یې؟ خیرات دی د الله فضل. داسې برابر یې شکر دی خیرات دی. یاره هغه نظر محمد چې لاټرۍ اچولې هغه لګېدلې د 50 لک روپۍ کې راوتلې دي. څه وایې 50 لک روپۍ د نظر محمد پر نامه لاټرۍ لګېدلې ده؟ څه وایې دا به اوس څنګه خبرو دا غریب سړی دی دی نشي اټاټیک چې کومې ورته ووایه یاره دغه دی دا به په داسې لیول خبرو سي دی بچاو هم سي اټاټیک هم نه سي خو غریب سړی دی کې 50 لک روپۍ واورېدل خو دستي اټاټیک کېږي. عباره به وو که ستا خوښ یا وی نه ته ودرېږه هغه زه په بل لیول خبروم بس ته ځین فارغه یې او بس بس بیا ته خبر بس بېغامه سه بېغامه سه زه به داسې خبر کړم دا نظر محمد به په داسې لیول خبرومه چې اټاټیک هم نه سي او غریب سړی دی څه معلومه ده دغه به اټاټیک سوی په داسې لیول به خبرومه ځان بم کې چاخ کړمه په خپله بم موقع ووامه او دته به مې څه ورسي درځه نن د موقع ورځ د دین محمد 50 لک روپۍ دي یاره 1 لک روپۍ درکړم ډېر غټ شی درځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې نظر محمد جوړ په خیر برابر طبیعت ښه دی نه جوړه سوی خو به نه شکر دی خیر څنګه را چکر سولې یاره بس د غیر چکر سون سړی ته راسه نظر محمد له ورسو نظر محمد وروره جانه نن سبا نه ښکاره کېږي یو چا راته وویلې نظر محمد چې دی لاټرۍ دې مې اچولې ده. او یار لاټرۍ مې اچولې ده نو ګورې څنګه سي دا قسمت خبرې دي ګوره ووځي نه ووځي هغه قسمت خبرې دي. ښه ښه که ووتله نو کاروبار به دې داسې برابر سي او یاره څنګه که خدای دی هغه خدای مهربانه ښه که دې په لاټرۍ کې 10 لک روپۍ ووتې ماله به څو راکې یاره دا د لک روپۍ درکړم یاره پوره لک روپۍ لک روپۍ درکړم ماله که 15 لکه ووتې یاره بیا 1.5 لک 2 لکه به تاله درکړم 1.5 لک 2 لکه ښه که پوره 6 لکه ووتې یاره بیا به 4 لکه درکړم 4 لک روپۍ بالکل که پوره 10 لکه وختې بیا به 6 لکه روپۍ درکړم 6 لکه روپۍ ته رښتیا وایې بالکل رښتیا وایم ولې به زما په خبره کې ستا شک دی ما چې خبره وکړه هغه بس د کاڼي کرښه ده که پوره 40 لکه وختې بیا 10 لکه روپۍ درکوم 10 لکه روپۍ ښه که پوره 50 لکه روپۍ وختې بیا 50 لکه یاره که 50 لکه وختلې نیمه به ستاسې نیمه به زما سي دواړه به کار به برابر رښتیا وایې زما دی کول نه دی بالکل رښتیا وایم No.